سلویخ 50 کاله زمون په وطن کې تیر لله اخره کې د ابو هغه محبت ته ولې پته نفرت سره بدلې چې په دغه طریقې سره واسي ویزه ورته ورکاسانی ورته پیدا کړ چې خپل کاروبار مو کې او قانوني په هغه کومه طریقه راغی کې مرش اول مسلمان دی پاکستاني مسلمان المؤمن اخو المؤمن مؤمن دا مسلمان رور دی رور د خپل منځ کې خفغان راځي کله بدل ته مرضی راغی دا مطلب نه زموږ دی ولسونه دلته دویمه رشته زموږ د ګاونډتوب د ګاونډیانو دی ورسره او درېمه رشته مونږ هم پښتانه یو هغه مګر چې دا وروسته خبرې زموږ لپاره اسلام د ټولو مقدم دی هم دی ول او دغه نن دې منځ کې نفرتونه څه خلک پیدا کوي لیکن دا نفرت پیدا کوونکي خلک هغه دي چې د اصل کې د اسلام دشمنان دي دا که تاسو وګورئ قسم دی دا چې دلته ناستې په پاکستان کې د افغاني په خلاف ویډیو کوي افغانستان کې ناستې د پاکستان په خلاف باندې ویډیو یقین وکړه خپل ملک او وطن کې به رسمي حیثیت هم نه پاک وسیګل پاکستان خطه افغانستان دغه شی وشو خپل کور کې به 500 روپو دلته به وسنه کیږي لیکن نظام به بادشاہ جوړ کې خپل ملکونه به یو ورکی جنبي د ملکونو به صاحب کوي دا که تاسو تماشا وکړئ دا هغه خلک دی خپل په یورپ کې ناست دغه خبيسان چې دا ویډیو کې نفرتونه پیدا کېدل تر قومیت په بنیاد د لسانیت په بنیاد د نور تعصبات په بنیاد باندې داخله کې تاسو د یورپ کې ناشته پاکستان یا افغانستان کې دي دا غزمینه ویډیوګانې کېدل د مسلمانانو په خپلو کې دا بدبخت دا هغه خلک د ټولو مردیو پلانانو د دیو نیکونو د انګريزانو سپیلم به ولې د اوس مسلمانانو خپل مېز کې ورستو کوشش دا کلم نه د پاکستانیانو سره محبت کوونکی نه د افغانستان سره محبت کوونکی دا یو ملک خلک نه دا انګريز بچی دی هلته دغه د غلام ابن بچی د شوی دي مسلمانانو کې نفرتونه پیدا کوي کله د کرکټ بنوم کله په یو نوم باندې نام مسلمانانو یو دی ول سره د اسلام دغه رشتې په بنیاد باندې محبت ساتو دا خو سرحداتو تقسیم شوی دی اخوا کړه سرحد نه هم مسلمان دی دیخوا کړه دا مسلمان دی د خپل کې رونه دي رور ولی په پالي دی یو بل غم درد باندې بخبکی او زموږ ولر سره ولای افغانستان او اکثر خو دی ول سره رشتې شي دلته دا اوس عمل شروع دی د انقلاب حکومت لري کې زموږ आवाज ډېر کمزور دی نو ورته ورسیږي لیکن زموږ مخکې مطالبه وسم ته مطالبه مو واسه داخل دومره وخت وشو دلته پیدا شوی دی دغه خلک بکینو به تر اوسه پورې افغانستان لیدل نه دی نو که په یورپ کې ورته نېشنلټي ملاوي دي شي بدل دي کراغه پیدا شوی دغه پلان پیدا شو نیکه پیدا شو بدل ورته نېشنلټي ولې نشي ملاوي دي ورته شناخت ګاډ ورته ورکه د ملک شهري دی د ملک سره مینه ساتي د خاور سره محبت ساتي خسته شهري جوړ کړی دی وته دام کنه شي کولای ویزو کې اساني پیدا کړه کم خلک چې ته واسره کروڑونو کاروبارونه تبا کی زه سومه اجتماع کې اسلام آباد ته پرنده خو شاته پروګرامونه تلیو هل تخلقو غسې کولې ولدلته دا 500 روپو کروڑونه دي په کروڑ روپیا او خلک خلک د سره و ول کاروبارونه لس شل کروڑ روپو کاروبارونه حکومت اوس واسه کاروبارونه تبا کیږي ورو هغه خو ډیر ښکاله سلويخ کاله باندې مهنت کړې دي سلويخ 50 کاله زمون په وطن کې تیر لله اخره کې د ابو هغه محبت ته ولې پته نفرت سره بدلې چې په دغه طریقې سره واسي ویزه ورته ورکاسانی ورته پیدا کړ چې خپل کاروبار مو کې او قانوني په هغه کومه طریقه راغی کې مرش اول خو نېشنلټي ورته ورکه یورپ کې ملاوي دي چې پاکستان کې ورته ولې نشي ملاوي دي د انډیا خلک راغلي د هندستان په کراچۍ کې اوسېږي مهاجرین دي هغه ته پاکستانی وي دا افغانان زمون پښتانورونه راغلي دي موږ سره دلته اوسېږي پیدا شوی دلته دي تدته نېشنلټي ولې نه ورکه هغه د هندستان او د افغانستان په دغه خلکو کې تر دومره فرق دی ولې راغستري دا پښتون د زګور سره دښمنی کې بدی کې نو مطالبه ورنکو اسانه ورته ورکه بدا ویزه کې مسخت وي دا مشکل او دریم نمبر په الله را کې بدا ګډ باندې اسانه په دومره سختي بداو کې جوړ شوی د دومره سختي دومره مشکلات چې راغي غریبانو مریض درې ورځې هلته تیری کې هم نشره وخت په لکونو روپۍ ورنه بدل ابل ورځ ما د چا ویل 15 شپږ لک روپۍ ورنه زمونږ یو سوي چې بلاګېټ ته دا ورنه واخلي او هغه غریب خو به مجبوري ته بدغه سیالت کې تا غره روان کړي ته بد الله مخې ته نه ورځي بتانه ته بوز نه کوي
دا خو زمونږ وروڼه دي مسلمانان دي دا کوم هندوان نه دي زه به دې ومنم چې دا سلوک ته د هندوانو سره د هندوستان په باډر باندې وکړي هلته خو له د سیکانو له د ورورولۍ لاس ورکړي چې دا زمونږ سیکانو له بغیر ویزې بغیر پاسپورټه تا هغوی له اجازت ورته ورکړو دومره لوی لوی اقدامان دې ورته ورکړله نو دا خو زمونږ مسلمانان وروڼه دي د دې لپاره ستا په قانون کې څه نرمي نشته دی برحال معرض کوو دلته او د دې پتلو سره تاسو کتلی هم دي زمونږ کاروبارونه ټول تباه دي زمونږ د خیبر پښتونخوا د پېښور کم چاته چې ورځي یقین وکړه پراپرټي حالات خراب بل خراب ټول کاروبارونه ورسره نو دا خو تا صرف د افغانانو سره دښمني ونه کړله د خپلو پاکستانو پښتنو سره دا دویم کال دی چې دا حالات شروع دي یقین وکړه کاروبارونه ورسره بالکل تباهۍ په د حال باندې ولاړ دي الله دې زموږ په وخت ما کوم چې با اختیاره خلک دي الله دې ورته عقل ورکړي الله دې